الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره او باغی کې مونږه سیرت د هغه جنگ او د هغه غزا بیانو چې هغه د احد غر په خوا کې دغه تاریخي واقعه پیښه شوې وه. هغې ته ویل کېږي غزوة احد. د غر ته نسبت کېږي د کوم غر په خوا کې چې دا واقعه را پیښه شوې وه. تقریبا دا ماته ښکاري چې وم درس دی یا وم بیان دی یا شپږم د دغه غزا په باره کې او د هغې ټول تفاصیل هغه تیر شوي دي. اخرنۍ مسله دا بیان شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې شهیدان را جمع کړي. بیا د شهیدانو د را جمع کولو نه بعد د هغوی د ښخولو څه طریقه وه، دا مثلا بیان شوی وه. او په هغه وخت کې بعض ناشنا مناظر چې مسلمانانو لیدلي د هغې تذکره شوې وه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله نه دعاګانې غوښتلې وي او د الله حمدونه او ثناګانې ویلې وي. دغه شان بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته روان شو او مدینې ته د راننوتو په وخت کې د وفا او د ایمان نه ډکې یو څو واقعې را مخې ته شوې وې چې د هغې تذکره من کړې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مدینې ته چې کله رانوتو دغه د هفتې ورځ وه او د اتوار شپه وه. په هغه وخت کې موږ دا خبره ذکر کړه په هغه ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مؤمنان دغه شپې داسې تېره کړې ده چې ټوله په سوچ او په فکر کې وه. او سوچ او فکر دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې یره کې و چې یره کیدای شي د مشرکان دا سوچ وکړي چې موږ خو د مؤمنانو کې ډېر کار ونه کړو او د دوی نه ډېر کسان مړه نه کړو او موږ د دوی نه غنیمت هم وانغستو، نو راځئ چې په دویم پیر پې حمله کوو، مدینې ته به دننه ورننوځو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ. سحر له نن د هفتې ورځ د سبا د اتوار ورځ د اتوار سحر او اتم تاریخ د شوال د میاشتې او دریم کال دی د هجرۍ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو د خلکو په منځ کې او دا خلک بیا تیار کړو او دا وی چې موږ بیا وځو د دشمن ملاقات ته، خو دومره ده چې لا یخرج معنا الا من شهد القتال. موږ سره به صرف هغه کسان ځي چې هغوی موږ سره د وحود په غزا کې شریک شوي. او دا ناشنا امتحان دی د الله سبحانه وتعالی د طرف نه په مؤمنانو باندې چې د یو جنگ نه رالو او زخمیان او ستړي او شهیدان خپل خښ کړو او ورځ لا تېره شوې نه ده پوره چې په دویم پیر بیا دوی ته آواز وکړی شو. خو دا هغه مؤمنان دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازمیلی دی او هغه ته پته ده چې دا څنګه خلک دي او دوی دې ته تیار دي، نو ځکه خو هغوی ته آواز وکړو. دا خبره پکې اهمه وه وی چې موږ سره به هغه سړی وځي چې څوک د احد په غزا کې موږ سره شریک شوی. په دغه ټیم کې عبدالله بن ابی بن سلول منافق خبیث را پاسېدو او یا رسول الله زه سره ځمه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به موږ سره نه ځي، ځکه چې دا کس دی چې د 300 کسانو لښکر در واپس کړی د مسلمانانو د لښکر نه، او په منافق سړي کې حیا نه. دا خبره د ساتي د فائدہ چې کم سړی دوه مخیزي
کده کې منافقت د عقیدی چې دغه د لاسه کافر شي او کبده کې منافقت عملی یعنی دروغ وي وعده نه پوره کوي په جنگ کې کنځلي کوي چې دا د منافقت ته نخې بکی په دې سړي کې حیا نه د شرمېږي نه نو دې چې چلبو کې چې یو کس به د بل سره وران کی او باغی کې به دروغ وي باغی کې به فتنه جوړه کی سبا له بیا دغه کس سره ناشي او کچرته یو مؤمن خالص یو غلطی ته وشي نو بیا د حیا د لاسه مجلس ته نشي راتلی او نه غي تر مخامخ کېدی شي خو منافق سره د کې حیا نه اوس دې رپاسي دوی زره سره زما نو په کوم سترګو باندې طبيعه پیغمبر ته زره سره زما او استاد دغه حالو دغه جمیله چې د دین یو ورځ مخکې و او تا لخر را واپس کو د 300 کسانو او مؤمنان دی په منځ کې کمزوري کړو او دغه لخر دی کم کو بیا وې زما هم دی پسې چې کومه جمعه په هغه جمعه باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه شروع کوله نو دی پاسید وی یا رسول الله که ستاسو اجازه تی زه یو دوه خبرې وکړم هغه وکړه خبرې سوال دلته دی چې پیغمبر ته پته دی منافق دی او صحابه کرام پیژني د تسوي ولینه جواب دغه په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي بعض صحابه کرام ویلو یا رسول الله موږ له اجازه تر کې د مردار کو قصه ولا ختمه کو رسول صلی الله علیه وسلم بیا خلک وایي چې د خپل مرګري وجني ورته بهر خدا پته نه لګیږي چې د منافق دی که مؤمن دی خو په خپل مؤمنانو ته پته نه خدا بهر خلک خدا فرق نشي پیژندي نو باغی بسی چې کوم جمعه د خبيث باسلو یا رسول الله که تاسو اجازه تیزه یو دوه خبرې کو وکه خبرې مؤمنانو طریقې د کوم مؤمنانو طریقې وې دا پیغمبر دې زموږ په منځ کې ولاړ من کووسم دې خبره نه من نو موږ به ډېر بدبخت خلک او موږ به ډېر ظالمان خو کې وسره عمر بن الخطاب رضی الله عنه ناس وغير دي کپڑے نوري کېره منافقه تیر شوی جمعه ډېر لري تیر شوی جمعه کم ځای کو د پیغمبر تابعداري تا لخر راو پس کړه ته اوس دلته موږ ته نصیحتونه کې دلته نور صحابه کرام په سیمرا کرام شو چې دا خبره تو کړی هو ته زموږ نه کوم دام د باز عادت لکه تاسو سره شخصي مسله راغله بس صحیح درس ته مبارک سره درس درځم لکه نو دښمنی خو ستاسو زما سره د درس ته سره دښمنی کړي دښمنی ستاسو زما سره د جمعه ته ولې نه راځي دښمنی ستاسو زما سره د مانځ سره دی پوه شي چې کله یو سړی یو انسان ته وي چې زه نور د دینداري له کوم ځکه چې ستانه مې زړه بد شو نو پوه شي چې د دینداري دته د خو د پاره وا ځکه پرې خو ده دا بس کې ګیره به پریږي څوک به چې راشي ګیره به وایي لکه ته خو به ځان صفا کړی ولي یره بل یو ګیری والو د مدروغي وي خګيري والا دروغ وي نو څه چلو شو ګيري والا دروغ وي اخر څه شو یو څو اهم نقاط ما نوٹ کړی دی تاسو ته بیانوم د نادره فائدہ د درې قسم خلکو غلطي د خلک نه معاف کوي د درې قسم خلکو غلطي خلک نه معاف کوي یو چې ګيري والا د غلطي وشي دا نه معاف کوي او به چې ګيري والا عالم هي یو والله که معاف کوي دویمه چې کومه خزه پرده کوي دا خزینه کم چې د اخو دغه معمولی کارو شنو ټول یادې دریم کچته سعودي عرب ملک غلطیو کې سعودي عرب څوک نه معاف کوي دا فائدہ ده یاره ساتي نور ملکونه که هر څوک کی خبره نه ده سعودي وي نن سعودي عرب لکه انسانان دي اسمان نه غني دي لا کوشي غلطي ودی کی غلطی زمانو کی تارم کی غوینم کی ټول نه کی غلطی سعودي نم غلطی کی د یمنی نم کی مصری نم کی انګریز نم کی د پنجابی نم کی ټول غلطی کی نه نو دلته د مکه مدینه دی کنه
راشي زره ته خیمه څومره پاکستانیان او پښتانه په دې مکه مدینه کې اوسېږي او هر قسمه ګناه کې اخته دوی ته څه دوی مبارک یې څه سیده موږ د چا د غلطۍ دفاع نه کوو خو د تعجب په دې راځي چې ولې دې درې خلکو د غلطۍ نه معاف کیږي یو سړی د ګیرې نشته صفا سوتره ګرځي کله چې د غلطۍ وشي څوک یادوي نه یادوي ښه یو زنانه د دغه شان په لارو کې څوک یو بازارونو کې ګرځي او بې حیا او بې شرمه غلطیانې ته کېږي څوک یادوي نه یادوي نورم ډېر مسلمانان ملکونه دي صرف سعودي عرب خو مسلمان ملک نه نورم ډېر دي د هغوی نه هم غلطیانې کېږي څوک یادوي نه یادوي نو سوال سره کې راشي چې ولې دا درې نورو دپاره څه دی وایي ایمان کوم ځای کې پکار دی لکه دا ستا چې راګیره نشتې پرون دې ولې دروغ ووایي چې وایي ایمان اصل هلته زړه کې پکار دی او پلانې دا ته پرون چې بازار کې ګرځېدې دا پرده دې نه وه کړې او داسې کته روانه یې بره دا ولې ایمان وي پرده اصل د څه پکار دی هغه د زړه پکار دی لکه پلانې دغه هم د مسلمانانو ملک ته هلته دا کار کېږي دا ناروا کار دی بس انسانان کمزوري دي انسانان څه دي کمزور خو دا درې خبرې د دې درېو دپاره نشته د ګیرې والا دپاره بیا نه ایمان په زړه کې دی د پردې والا زنانه دپاره بیا پرده په زړه کې نشته او د سعودي عرب د ملک دپاره او سعودیانو دپاره بیا دا خبره نشته چې انسان څه دی کمزوری کېدای شي په دې باندې دا بعض خلک تعجب وکړي چې د څنګه دا درې خبرې ذکر کړي خو تاسو پکې سوچ وکړئ او ما سره موافق یې چې دا درې قسمه خلکو ته خلک غلطي معاف کوي نه معاف کوي عبدالله بن ابی بن سلول غوسه شوی مونځ نه کو بس لاړه په دروازه باندې ووتو صحابه کرامو ته ډېر آواز وکړو مرور شو نه بعد نه راځه بیا ول هغوی مشوره ورکړه دې چې کار وکړي چې لاړ شه او دې پیغمبر نه بخانه وغواړه بې ادبي دې کړې ده او ورته دې سیم ووایه چې د الله نه دلم بخانه وغواړي چې کله ورته دوی دا خبره وکړه الله په سورة المنافقون کې ذکر کوي لووا رؤوسهم نو خپل سر یې وخوځاو او تکبر یې وکړو وی نن تاسو ما ته وایي چې د ده نه بخانه وغواړئ سبا له به ما ته وایي چې سجده ورته ولګوئ نه غواړم بخانه دا ډېر غټ منافق ده نو ده هم راپاسېد پیغمبر ته ووایي زه سره لاړ نه شم او تېنه ته به نه شي موږ سره به هغه ځي چې کوم موږ سره احد کې وو په دې کې جابر رضی الله عنه پاسېد وی یا رسول الله زه تلی شم اته خو پته و چې پیغمبر ته دې خبرې پته لګېدلې چې زما پلار ما ته ویلي چې ته به د دې جنکو خیال ساتي دی خویندو وی یا رسول الله که ستاسو اجازه دي زمزمه زما دا خوښه ده چې کوم ځای کې یو جنګي ته پکې چې زه سره یم رسول صلی الله علیه وسلم ور اجازه ورکوي سید او نور سخت زخمیانو خو چې پیغمبر ته څنګه خبرو کړې وي سمعنا واطعنا تر دې بس سیرتونی کې راځي چې دورونه احد دی جهاد لتریو نو دا یو ډیر زیات زخمی شو او ګرځېدې هم نشو او دا بل دومره و چې ګرځېدې شو نو چې کله پیغمبر دا خبرو کړه او د وته تیارې شروع شو نو دا خپل رور په شاکړ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی په شاعر هغه وته ویم دی رور وته وی ګورته زخمی او ګرځېدې نشي وی تا ونوري دی پیغمبر ویلي چې هغه موږ سره ځي کوم چې شریک شي نو په لار باندې به دې په شاکړ دی وی ګرځاو خو تل یو ځکه چې الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې موږ سره هغه کسان ځي کوم چې شریک شي دې ته ازمریان ویل کېږي او زخمی ازمریان دا دی هغه رجال او دا دی هغه ځوانان او دا د امت تاریخ دی او دا د امت هغه عزت دی دا د امت هغه فخر دی هغه تاریخ چې په هغې باندې دوړه راله هغه تاریخ چې هغه موږ هېر کړو هغه تاریخ چې زموږ کشران یې پېژني نه هغه تاریخ چې کشران پرېږده موږ یې هم نه پېژنو موږ د تاریخ هېر کړی خو د هغوی هغه تاریخ ژوندی دی که څوک یې یادوي او که څوک یې هېروي
واغه تاریخ لیکل شوی دی یاد کړی شوی دی او بیان کړی شوی دی او د قیامت پورې به د تاریخ چلیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو مسلمانان وسره روان شو زخمیان او ناشنا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل زخمی دي زنګونی زخمی و دغه د لاسه صحیح کې ناسته به نشو زنګون به ماتولې نشو غاخ مبارکي یو وتلو مات شیو او دغه شنده مخي زخمی شیو تندې لګېدلو دغه باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان بلته چې عمر ډیر شیو عمر یې ډیر یعنی دی وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر شپږ 50 کال دی شپږ 50 کالو عمر سره دومره سخت تیر کې بیا رواني او بدن یې مغټ شیو او بدن یې درون شیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره روان شو او د مدینې نه د 8 میله په فاصله کې یو علاقه ده چې هغې ته ویل کېږي حمراء الاسد هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېد هلته ورسره یو کس ملو شو معبد ابن ابي معبد الخزاعي راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملو شو اسلام قبول کو بعض سیرتونه کې دي سره دی اسلام نه دی قبول کړی خو د پیغمبر سره محبت ډیرو ځکه چې د خزاعه خاندان چې کوم دی او بنو هاشم خاندان د دوی په منځ کې د پوخانه دوستی و او د یو بل سره مضبوط تعلقات نو بعض مؤرخین وی د اسلام قبول کړي په دغه ټیم کې او بعض وی اسلام نه دی قبول کړي خو د پیغمبر سره ملګرتیا و او دغه سره یو محبت و نو چې کله د پیغمبر سره ملاو شنو ورته وی یا محمد صلی الله علیه وسلم اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك من ګوره په دغه باندې خپیو او خبر شي وي چې استعمالګرو ته نقصان رسیدل به باندې من خپیو او دغه زمونږ ارمانو چې تاسو تکلیف نه ملاو شي او نستعمالګرو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سیدا اوس د خبرې پرې ده زموږ خدمت کول واړي هغه په قربان سره خدمت د ابو سفیان قافله پرون وته ده اوس ته اندازې چې کوم زی ته ورسېدلی هغه ته یو اندازه ماته لګي پلاني زی کې وي په دوی په سره رسیده غواړي کچرته دوی اراده یې مدینه ته د واپس یو د حمله کولو نو چې ته دوی زمنګ نه وشړي دا کار ستاسو موري شو او سید سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سوچ کړو هم قشان وا حکیم انسان د پیغمبر په شان د بدزمه کې به مخ نراشي او نه به څوک پیدا کی او نه د انسان تیر شي کوم یره چې دا غوګره غیر بالکل برابر وا او غدي سي چې کله د مشرکان د مدینې نه د وحود نه واپس شو نو تقریبا شپږ 10 میله فاصله کې یو علاقه راځي چې هغه ته روحا ویل کېږي هغه ځکه دوی دمه کړی و نو بازو به کې بازو ته دا خبره کړی و چې لم تصنعوا شيئا تاسو هیڅ نه دی کړی دا جنگ مړ دی ته وي دا غوې تاسو کوم غنیمت راوړل شتي سره وینا قیدم چې راوسته نه مشرانم ته ختم کړی نه نو دغه مشرانی پاتې دي سباله بیا کې سره جمع کوي په تاسو ومنه نو تاسو کړی دا راي د بازو کم چې به خصوصا د ځوانانو لک دماغونه تیزو جوش او جذبه ډیرو دا وی دا خبره په دغه ټیم کې دوی چې کوم مشر صفوان ابن امیه هغه ته نه دا کارونه کوي ګوره کدا کارو کو نو د لک چې تاسو پیسې کې راغلي دا د نم واپس کیږي ګوره زره ته دا شرطین دا خبره وی کو کتا سو التلاړي واپس شو نو غوی د تغوسی دي هغه بدن د خپل بدل اخلي او بیا به دغه سمت سره پاتې رشي دا کم سي چې سره ورستي خو اکثر خلکو د دې درای مخالفت کو او نه مدینه ته واپس لغواړي ابو سفیان یو دا خبره برابر ده حمله بیا کول غواړي دوی چې د خپل زینه خوزیدو نو معبد ابن ابي معبد الخزاعي هغه په دغه ټیم کې دوی ته ورسېد ابو سفیان ته پته نه و چې د اسلام قبول کړي وتویوی ما وراءك يا معبد
شاته سهالات دي معبد شاته مدینه کې سهالات دي مسلمانانو څخه خبر سره شتي کنه وته وی ابو سفیان ته وی خبر دادې چې محمد صلی الله علیه وسلم راوته دې خرج فی اصحابه ملګری وسلم چې او دومره لخکری روان کړی دی چې ما په جون کې نه دی لیدلی دومره ډیر خلک دي او خوټ کیږي تاسو ته سم او ناشنا ده کم چې پاتې شي او وحود په غزا کې نه دي شریک شي هغه وسلم راوتی دي هغه ته وی حکما تقول تباشي د سويته هغه زه دقه ما خیر پدې کې دی چې کم طرف ته ځي مکی طرف ته ځي دی کې خیر دی کې ستاسو لپاره عافیت ابو سفیان وی مخ اراده کړو چې واپس به ورځو د هر څول بیا ختمو هغه ته فلا تفعل فاني ناصح دا کارونه کې ورځ ته نصيحت کوم او د زړه نه ته کوم نو پاغه ټیم کې ابو سفیان ته پته ولګی دا چیرې کوم واپس شو او دغه غټ لخر سره زموږ ملاقات وشو نو دا به موږ ته نقصان ورسي خو بیا ابو سفیان ډیر خيار انسان سنه سوچ کو چې سې چلو کو سې چلو نو سب يرول خو غواړي د مؤمنان نو په دغه ټیم کې د عبد القیس خاندان یو قافله روانه و مدینه ته تیریده نو دوه دروازه ویزه چې ته سې مغه ورسوي محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي وی کته سو زما د پیغام ورسو نو د عکاز میلی ته تاسو راځي او ته تاسو سامانونه خرڅوي الته چیرالي زبدل د مال او د بلار صدر کوم زمانه طرف ناسي خو په دې شرط چې زما د پیغام برسوي مدینه ته هغه ته پیغام شرسو وسوته ورته وای چې خلک را جمع شوي دي په تاسو پسې او دې پیرله چې رقم لګ ډیر تاسو پاتې نو دم ختمي هغه وخت کې د دې جنگ د اصول او قوانین د عربو د یو شان نو دم د جنگ یو طریقه و چې خپل دشمن به په دې خبره یاره لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه استعمال کړه د اوس اقشان طریقه استعمالي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخکې شوی نو طریقه دی یو شان استعمال کړه چې کله دوی مدینه ته رالو او الله سبحانه وتعالى د دې خبرې تذکرہ په قران کې کړې د سورۃ ال عمران کې الله وی چې کله دوی رالو نو وی مؤمنانو ته ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خلق وی راجم شوی دي تاسو خلاف کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او صحابه کرامو ته غټ لخر روان دي تاسو بشي ډېر غټه تبعیر روانه ده فخشوهم دونه ویلي الله وی فزادهم ایمانا ایمانونه دوی خډیر شو صحابه کرامو یا رسول الله ګورو بلخ کر سره توکل بلو الله دی دا دوی ایمان فزادهم ایمانا ایمانونه ډیر شو نه یری او غټ لخ کر ده بسک او موږ زخمیان یو او پرون د جنگ نه راغلی یو نن بل جنگ او د دوه غټ لخر سره جنگ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل او دوی زموږ پر الله کافی او الله خکار ساز دی او ملګری دی الله فانقلبوا بنعمه من الله وفضل دی وپښو د خپل زینه سره د الله د فضل او د رحم او د کرم چې دوی جنگ ونه شو لم يمسسهم سوء د سر او د مصیبت ونه رسید پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمراء الاسد علاقه کې چې کله را ورسېدو نو الته دغه د اتوار د ورځ باقی او بیا په سپیر او بیا منګل او بیا د بوت ورځ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ورځې الته تیری کړې دي یو لسم شوال پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم التناس دغه نه بعد مدینه ته راغی خبره یقیني شو چې ابو سفیان دلی واپس ناراضي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینه ته او د جهاد ګره کیګم د دې لپاره چې د ماشومانانو او د زنانو او د بوډاګانو او د کمزورو په حفاظت وشي
او د ملک او د علاقې پکې حفاظت وشي. جهادونه دې لپاره نه کیږي چې د مؤمنانو ماشومانان او ښځې او د هغوی بوډاګان او د هغوی کمزوري هغوی کې یره پیدا کول دې لپاره جهادونه نه کیږي. دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سوچ ټول داو چې د مدینې د خلکو بس څه حالي که چېرته ابو سفیان بیا حمله وکړه په موږ باندې. او دا واضح خبره ده چې د هغه انسان دی چې د سره د خپل ځان غم نه و، موږ دوی چې راسره د خپل ځان غم و چې ما سره به څه کي. غم د هغه ټول د چا سره و؟ هغه د مدینې والا سره و چې دوی به څه حالي. دې لپاره مجاهدین جهاد کوي چې کله د جهاد د شرعي اصولو مطابقي او د اسلام مطابقي او د الله د دین دپاره، نو پای کې د مجاهد سوچده کوي چې څنګه به د مسلمانانو بچي بچ کیږي، څنګه به د دوی ښځه بچ کیږي، څنګه به د دوی مور پلار بچ کیږي، څنګه به د دوی بوډاګان او مولیان بچ کیږي، څنګه به د دوی جماعتونه بچ کیږي، څنګه به د دوی معاشره کې امني، څنګه به د دوی په ملک کې امني. دې لپاره جهادونه کیږي. جهاد دې لپاره نه چې الټه ته مؤمنان یې، او جهادونه دې لپاره نه چې د مؤمنانو ماشومانان تباه کړي، او جهادونه دې لپاره نه چې د مؤمنانو جماعتونه ورانه، او جهادونه دې لپاره نه چې د هغوی علما قتل کړي او ختمي، او نه جهادونه دې لپاره چې د هغوی بوډاګان یې او بېعزته کړي. د دې لپاره جهادونه نه. ټول غم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د چا و؟ د هغه خلکو چې هغه کوم ځای کې اوسېدو او په مدینه کې اوسېدو. 3 ورځې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تېرې کړې او واپس راغی مدینې ته، نو په دې لاره کې د ځان سره ابو عزه عمره روان کړ. ابو عزه پیژنې که نه؟ هغه شاعر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودی و په کوم ځای کې؟ د بدر په غزا کې دی پرېښودی و. قیدیانو کې خو ازادي کړو، دوی زما ماشومانان دي او بچي دي او دې ځه هسې یې پرېښود. بیا په احد کې بیا راغی دی د مشرکانو سره، دی په بیا د مسلمانانو په لاس ورغی. چې ورغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره روان کو او بیا یې هغه شان دغه شروع کړه، عجزي شروع کړه، یا رسول الله زما ماشومانان دي او زما لوڼې دي، تاسو سره زه لوس کوم چې نن نه بعد به ستا په مقابل کې څوک ولاړ د هغوی سره ملګرتیا نه کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې دې بله دې پرېښودنې شتې وایي، او که دې بله مې پرېښودې مدینې ته به لاړ شي او خاندې او مکې ته به لاړ شي او خاندې او په ما پورې چې خدعت محمدا مرتين، ما محمد صلی الله علیه وسلم 2 پیرې دوکه کو. دې بله یې پرېښودنې شي. مؤمن د یوې سوړې نه 2 پیرې هغه ته ټک نه ورکړی کېږي. امر یې وکړو الزبیر بن العوام ته او عاصم بن ثابت رضی الله عنهما، هغه دواړو ته امر وکړو، هغه دواړو د سټو او سرې ولا جدا کو د بدن نه. په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل جاسوس د مکې چې دغه په لاس ورغلی هغه مردار کو، او دغه نوم معاویه ابن المغیره ابن ابي العاص د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د ترزوی ده. او دی راغلی د معاویه راغلی په خپل ترزوی عثمان رضی الله عنه پسې. نو عثمان رضی الله عنه لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، یا رسول الله زموږ ترزوی او زما سره به یو څو ورځې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له 3 ورځې اجازه ورکړه چې 3 ورځې په مدینه کې تیرولی شي، که 3 ورځې بعد د ښکاره شو په مدینه کې نو بیا به موږ ختمو. په دغه ټیم کې مؤمنان بیا د احد په غزا کې نه دی هلته ګرځېدو، د 3 ورځو نه زیات دی په مدینه کې پاتې شوی. او مدینه کې څه کار کوو؟ نوی نوی کوم خبر چې به راتو نو هغه به یې لیږو کوم ځای ته؟ هغه به یې لیږو مکې ته. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو دی نه دی وتښتېد، مدینې نه ووتو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی پسې زید بن حارثه او عمار بن یاسر رضی الله عنهما د دواړه پسې ولېږل. نو د دواړو په لاره کې رالاندې کو او هلته یې مردار کو. حاصل خبره د دې غزا د نه مخکې دا خبره د ساتي چې د حمراء الاسد غزا چې کومه ده دا د احد د غزا نه څه جدا نه ده، خو صرف نومې جدا ویل کېږي، غزوة احد او غزوة حمراء الاسد. حالانکه په حقیقت کې د عیسی د کومې غزا؟ د احد د غزا. د هغې برخه ده، خو د هغې نه لږه لیټ شوې ده، لږه وروسته شوې ده، نور هم د هغې سره تړلې شوې ده. دا د احد غزا وه. ټول تفصیل مراحل چې څه شي هغه تاسو واورېدو. نتیجه سره ووته. دا خبره یاد ساتئ
چې موږ دا نشو ویلې چې مشرکانو په لاس باندې بالکل فتح ورغلی و او دې نشو ویلې چې مؤمنانو بالکل بیللی و. وجه دا غیدا ده چې د جنگ اولنی سره چا په لاس کې و؟ د مسلمانانو په لاس کې. خو د جنگ دویمه ایسا او دویمه پاڼه د چا سره و؟ د مشرکانو سره و. نو د دې د لاسه موږ نشو ویلې چې مؤمنانو د جنگ مکمل بیللی او یا مشرکانو د جنگ مکمل ګټلې، دا موږ نشو ویلې. بل خبره دلته ده کچرته دې څنګه وایي چې مشرکانو بالکل د جنگ ګټلې دي لکه څنګه چې مؤمنانو ګټلې په بدر کې. نو په بدر کې چې کله مؤمنانو وګټو نو قیدیان ځان سره راوستي او په دې کې یو قیدین د کافرانو سره نشته. یو وجه ده. دویمه وجه ده په بدر کې مؤمنانو ګټلې وخه مکمل ګټه دا وې سره نو غنیمتونه اغستیو او د احد په دې جنگ کې کافرانو هیڅ غنیمت د مؤمنانو نه اغستې. نو دا څنګه فتح شو دا وی لپاره پورا چې غنیمت هم نشتی او دویمه څوک نشتی قیدیان هم نشتی او دریمه مؤمنانو چې کله په بدر کې جنگ وګټو او یا حمراء الاسد کې علاقه کې هغوی هلته ورلو نو د هغې نه بعد هغوی 3 ورځې هلته پاتې شوي دي. څو ورځې؟ 3. او مشرکان په دغه ټیم کې واپس د احد نه تللي دي 1 ورځ هم نه تېره کړې هلته. او دا دلیل دی په دې باندې چې دوی نه دی ګټلي ځکه چې په هغه وخت کې د عادت ما تاسو ته بربر دا خبره کړې ده چې چا به جنګ وګټو نو هلته به څو ورځې تېرولې 3 ورځې به یې تېرولې. که دشمن بیا راشي نو چې مقابله ورسره وکړو دغه شان د خواوشا چې کوم خلک دي په هغو باندې یو رعب او یو دبدبه به راشي چې وګورو دې هلته 3 ورځې پراتې دي. بله مسله دوی مدینې ته د دننه راننوتو طاقت یې نه و چې مدینې ته دننه راننوتی او که چېرته دوی ګټلی وی مکمل ګټه دوی سره وی نو په مسلمانانو پسې به راننوتي وي چېرته مدینې ته به راننوتي خو داسې یې نه ده کړې. حاصل خبر هغه دا ده موږ داسې ویلی شو چې په دې جنګ کې مشرکانو مؤمنانو ته څه نه څه نقصان رسولی دی. هغه نقصان دا دی چې 70 کسان یې د هغوی نه شهیدان کړي دي. دا نقصان یې هغوی ته ورکړی دی. او بل دې ته څوک چوکه ابو سفیان په آخري وخت کې د مؤمنانو سره خبرې وکړي. د هغې نه بعد ډایرک ابو سفیان تللی دی بې اراده د جنګ نه وه او نه بیا چې دی نو کوشش کړی دی د حملې. نو موږ نشو ویلی چې مؤمنانو دا جنگ مکمل بیللی دی او یا کافرانو دا جنگ مکمل ګټلی دی بلکې نقصان هغه مؤمنانو تم رسیدلی دی او نقصان کافرانو تم رسیدلی دی او فایده مؤمنانو هم ترلاسه کړې ده او فایده مشرکانو هم ترلاسه کړې ده. نقصان او نقصان دې طرف ته مشتي ال طرف ته مشتي. الله سبحانه وتعالى دا خبره په قرآن کې هم کړې ده. الله سوي ان تكونوا تعلمون کچرته اے مؤمنانو تاسو ته درد او تکلیف در رسی فإنهم يعلمون كما تعلمون. مدقشن تکلیف هغوی ته هم رسی لکه څنګه چې تاسو ته رسی. یعنې مطلب چې تکلیف یوازې په مؤمنانو نه دی تکلیف په مشرکانو باندې هم شته. فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خو کوم ځای کې تکلیف د هغوی او کوم ځای کې تکلیف د مؤمنانو ته خو په دې تکلیف باندې جنتونه میلاویږي او په دې تکلیف باندې خو د هغوی درجې اوچتېږي. په قرآن کریم کې د دې غذا په باره کې ډېر زیات آیتونه الله سبحانه وتعالی نازل کړي دي. ناشنا خبره ده په سورة العمران کې تفصیل ډېر زیات دی. په یو ځای کې الله دا ویلي په سورة العمران کې وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. پیغمبر وایي ته چې ووتې د خپل کور نه لاړې او مؤمنانو له دې ځایونه برابرول د جنګ د دې ځینې الله دا تذکره شروع کړه د کوم جنګ د احد د جنګ. انتها الله دا آیتونه ختم کړي په دې باندې دي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه
حتى يميز الخبيث من الطيب کی دین شي چې الله تاسو په دغه حال باندې پریدي تاسو کلمه او مؤمنان شوي بس ختم نه الله وي زب امتحانونه را ولما او سخت برا ولما حتى يميز الخبيث من الطيب چې پاک او پلید شي جدا شي کچرته دا حالات نه په مؤمنانو باندې نو بیا پاک او پلید جدا کیدو نه جدا کیدو ډیر زیات آیتونه دي خو بعض آیتونه زه تاسو ته به ذکر کوم چې الله سبحانه وتعالى په قران کې په هغه آیتونو کې اشاره اومدي غزا ته کړې ده ان يمسسكم قرح اي مؤمنانو کتاوس ته تکلیف در رسیدلی فقد مس القوم قرح مثله هغه قوم تم د قشن تکلیف در رسیدلی دي نصیب دي ته موږ چې موږ ته تکلیف دي او تم تکلیف دي به تسلی د مؤمنانو لپاره الله سوی وتلك الايام نداولها بين الناس الله دا ورځې دي ګرځوم را ګرځوم نو لازم نه چې تاسو به هر جنگ غټي کله به غټي او کله به بیلي تربیت د مؤمنانو کې خنو یا الله تقولي بيبدي مؤمنان من السخت الأولي وليعلم الله الذين آمنوا جل رخكارك يسوق مؤمنان ويتخذ منكم شهداء أو جل بدي مؤمنان كيسوق جوركي شهيدان بقي جوركي وليمحص الله الذين آمنوا أو جل باكي مؤمنان دغه ایمانونه پاک ځکه دا خبره ده ساتي کله چې سره زر سخاشي او تیویسی زرګر له نو پس کی کیږي ورکی سره په چې څوک دې سرو سره دې قصو سره دې بولګي ویری کله څه تبا کېم ک سره له سيزي ختمه ک او نه یریګه مو وسلک سر بس دی وګوري چې راوي شي پخیس مؤمن په دې سختو کې پاکيږي مؤمن په دې سختو کې پاکيږي د ګناونو نه پاکيږي د شبهاتو نه پاکيږي د شهواتو نه نو دا به یو فائدہ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين او دې د پاره چې کافرانو سکی ختم کی ودان اشنا خبره ده مؤمنانو دا وخت چې موږ به جنت ته ننوځو چرته بزو جنتنا الله تسوي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة خطاش سقمانو چې موږ به جنت ته دغه شان ننوځو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صبروا كيلا الله ما مؤمنان ندي راخکاره کړي او نبي به صابران راخکاره کړي دي څه نه لري ته وې زما جنت ته زمو چرته وځي جنت ته وځي نه الله وي صبر دا صرف دې خبره خو نه چې جنت غواړم الله امتحان وي سخت وي مصیبت وي قرباني ورکول غواړي نو د مؤمن په پته ولګي د مجاهد په پته ولګي د صابر انسان په پته ولګي بلا د مؤمنانو سارمانو چې موږ ته شهادت ملو شي د ارمانو کنو نو که سخت نه راغله شهادت ملويدو نه ملو نو ځکه الله سوې ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه الله نو تاسو ارمان کو د مرګ یعنی ارمان د شهادت مخکې دین کې تاسو سره ملو شوی دا خبرې بم کولې چې یاره شهیدان شو شهادت رااله فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله په دې جنگ کې تاسو په خپل سترګو باندې شهادت ولیدو اګه شهادت راغی کوم سختي چې راغلي کوم مصیبتونه چې دماغ شهادتونو چې دغه ارمان چا کو دغه دې مؤمنانو کو ها الله په قران کې دغه حالات تذکرم کړی ده چې یو پیر په دې جنگ کې आवाज شي او چې څوک وجلې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلې شي الله تربیته کو وما محمد الا رسول ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو پیغمبر قد خلت من قبله الرسل دغه مخکې دي پیغمبران تیر شوي دي مړ شي اف امات او قتل کچته دا پیغمبر مړ شي
یا څوک مړ کی نو تاسو به دا دین پرېږدئ، جهاد به پرېږدئ، عمل به پرېږدئ، بزدله کېږئ به، د دین نه به شاته اوړئ. تربیت یې وکړو د مؤمنانو. وما محمد الا رسول، چې مؤمنانو که چېرته ستاسو امیر او ستاسو مشر مړ شي یا ووجلی شي یا شهید کړی شي، نو د هغې مطلب خو نه دی چې کشران به بزدله شي او د هغه کم میشن چې دی هغه به پرېږدي. نه، ځکه انس بن النضر رضی الله عنه، سعد بن الربیع او نور هغه صحابه کرام ما تذکره کړې وکړه. چا ورته پیغمبر وجلی شوی دی، وایي چې وجلی شوی دی هغه خپل کار کړی دی، تاسو اوس هغه کار وکړئ کوم چې هغه کړی دی. پیغمبر وفات شو یا چا شهید کو نو بس موږ به جړاګانې کوو، غمونه به کوو، هغه میشن به قضیې کې ختم شي کوم چې د پیغمبر نه. لکه موږ سره اوس زموږ علما دي، الله زموږ د علماو حفاظت وکړي. اوس موږ سره علما دي او یو مشر عالم زموږ نه وفات شي، نو موږ به څه کوو؟ جړاګانې او افسوسونه نه، بلکې موږ به صبر کوو او دغه عالم د میشن به دا به مخې ته رسو. کوشش به کوو چې ما هغه شان محنت وکړو څنګه محنت چې ده کړی. نو په دې ایتونو کې الله سبحانه تعالی تربیت د مؤمنانو کړی. په دغه تربیت کې ورته الله دا خبره کړې ده، وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، او ډیر پیغمبران تیر شوي دي چې د هغوی سره الله والو چې دی د هغوی په ملګرتیا کې جنګونه کړي دي د الله په لار کې. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، د الله په لار کې چې کومې سختي هغه الله والو ته میلاو شوي وي هغوی د هغې د لاسه کمزوري شوي نو. وما ضعفوا وما استکانوا، نه ارادې پسې شوي وي، نه هغوی یریدلي و نه بزدله شوي. والله یحب الصابرین، او الله محبت کوي د چا سره؟ صابرانو خلکو سره. دغه شان الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره هم کړې ده، که چېرته د چا په زړه کې دا سوال راشي چې الله خو د مؤمنانو سره لوز کړی دی چې زه به ستاسو مرسته کوم، لوز کړی دی الله که نه دی کړی؟ نو سوال دلته راغی چې په احد کې الله موږ سره ولې مرسته نه ده کړې؟ جواب: ولقد صدقكم الله وعدا اذ تحسونهم بإذنه. الله خپل لوز وي تاسو سره رښتینی کړی، وګورئ خپل لاس هم غنیمتونه راغستي ورسم لیدلي. نو الله د خپل لوز خلاف ورزي کړې ده؟ نه یې ده کړې. د جنګ اولنۍ حصه د چا دپاره وه؟ مسلمانانو دپاره وه. لوز د الله رښتینی، ولقد صدقكم الله وعده. الله خو لوز رښتینی کړی، حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. کله چې په تاسو کې اختلاف پیدا شو الله وی، او کله چې تاسو د پیغمبر خبره ونه منله، او کله چې تاسو دنیا د باندې غالب شو هغه سم ولیدو چې تاسو خوخو، نو خو د هغې د لاسه به په تاسو باندې دویمه مرحله راغله. رب العالمین حیا نه کوي په حق بیانولو کې، نو ښه واضحه وي: منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة. بعض وی په تاسو کې دنیا غوښته، او دلته سوال په زړه کې راځي، هغه ده چې څنګه صحابه کرام مبارک دي چې ویل کېږي چې هغوی دنیا غوښته او د اوچت انسانان. نو جواب: دنیا غوښته په دوه قسمه دي. اولنۍ ابتداءً دنیا غوښته، ابتداءً داسې یعنې د کور نه چې انسان وځي د جهاد دپاره، نو به کومه اراده وځي چې دنیا غواړمه، دا د منافقانو کار دی. او دویم دنیا غوښته داسې دي چې انسان جهاد وکړي او غنیمتونه به کې میلاو شي او ده بیا د غنیمتونو ته زړه کېږي، نو دا خو عامه خبره ده. خو جهاد کړی د الله دپاره، خو د دې جهاد تابع دی د غنیمت. نو بنیادی مقصد دغه څه و؟ د الله دپاره جهاد. چې کله غنیمت ولیدو نو بیا په زړه کې غنیمت راغی. بیا سبحان الله، الله سبحانه وتعالی څنګه خولې بندې کړي د هغه خلکو کومو چې که چېرته اراده یې چې به صحابه کرامو پسې بدې ردي ووایو چې هغوی ګوره دنیا غوښتنو د غره نه راکوش وي چې کوم کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېنولي. څو کسان؟ 50 پکې راکوش شي، 40 راکوش شي، 17 پاتې شي. نو الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ ولقد عفا عنکم. هغه خبره ګوره ما تاسو ته بخلي ده الله وایي. نو زموږ دپاره دروازه څه شوه؟ بنده، چې د خوله کولاو نه کړي چې یاره صحابه کرام څنګه الله وایي ما بخلي دي، خبرې به خو نه کوئ، خو صرف مې خبر درکو. الله پکې هغه حالات هم ذکر کړي دي
اذ تصعدون ولا تلوون على احد. الله کله چې پتا سو باندې حالات ګډ وډ شو او به مشاته نکتو، څوک په یو طرف روان منډي والي او څوک په بل طرف روان. والرسول يدعوكم في اخراكم، او پیغمبر د شان چې والي د الله بندگانو زدلته ما فاثابكم غما بغم. الله وی په دې جنگ کې تاسو ته غم در رسیدلې د پاسه د غم نو یو غم نو. الله ډېر غمونه په تاسو باندې راغلي. غم د دې چې سلويخ کسان د غرن راکوش، غم د دې چې د شان خالد بن الولید حمله وکړه او غل صحابه کرامي شهیدان، غم د دې چې په دې میدان کې کته سورو چې صحابه کرام شهیدان شو، غم د دې چې صحابه کرام ګډ وډ شو، غم د دې چې आवाज پکې وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلې شوی. د ټول غمونه فاثابکم غما بغم. الله په تاسو باندې راغله غم د پاسه د غم. ناشنا خبر الله په قران کې کړی دا ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم. الله په دقه غمونو کې ما په تاسو باندې خوب مراوسته وي د دې لپاره چې تاسو راځو نشي دلک په سکون شي. کله چې انسان باندې غم ډیر شي کنه نو خلک وځي سوی ودشه لږ آرام وکړه. د دې آرام سره د غم شي د کم شي. الله په مؤمنانو باندې په دغه سخت حالاتو کې خوب راوسته. او دغه تذکرہ ماته وسکړو کنه وکړو ای تذکرہ ون کړو او دغه صحابه کرامو حالات ماته وسبین کړو. کله چې بغوی باندې د خوب راغی دغه صح حالات وغوی جټکی والو تر دې چې تورې امدلاس نه ولیدل. الله سبحانه وتعالى بګي د منافقانو تذکرم کړی چې باز خواغ دي چې یقولون هل لنا من الامر من شيء. وي زمون په لاس کې غوښنی چې زمون خبره غوښوک نه مانی زمون د بسوک منی. قل ان الامر كله لله. خبره ټول چا په لاس کې ده؟ د الله په لاس کې ده. الله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. دوی پزړونه کې هغه سپټ کړی دي چې تاسو نه راښکاره کوي. د منافقانو تذکرہ الله کوي. ناشنا خبره الله سبحانه وتعالى کړی د دې منافقانو مبارکي او مؤمنانو ته ویلي تاسو له دوی په شان نشئ. د نصیحت ته وکړئ یا ایها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ایمان ولو تاسو بنکیږي په شان د کافرانو. وقالوا لاخوانهم وویلوا خپل ورونو ته اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا. کله چې هغوی غزاګانې کولی او کله چې هغوی د جهاد لپاره سفرې کولی نو دوی سوي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. که چېرته دوی زمونږ منلی مدینه کې موږ سره پاتې شوی نن به نه مړه کېدی. دا خبرې منافقان کوي په هر دور کې. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. که چېرته دلته وی نو نه به مړه شوی او نه به دوی وجلی شوی دوی سره هیڅ هم نه وی شوی. دا د منافقانو خبرې دي. الله سبحانه وتعالی تاسو به دې خبرونه ځان لرې ساتي او دوی په شان خبرې به نه کوي. ځکه الله سبحانه وتعالی به دوی ته دا خبره کړې ده الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. که چېرته دوی زموږ خبره منلې وي نو دوی به نه وجلی کېدی. رب العالمین ورته ناشنا خبره کوي قل فادرؤوا عن انفسكم الموت. نو ته ورته ووایه کنه پیغمبر تاسو د ځان نه مرګ منع کوئ. دوی خو مړه شو په میدان جهاد کې په تاسو چې مرګ راشي په دې کورونو کې پراته دغه مرګ د ځان نه منع کوي لري. د منافقانو دا سوچ دی چې په دې جهاد کې صرف یو شی ملوي او غسل مرګ. دا د منافق سوچ دی چې جهاد کې صرف څه دی مرګ دی او دا غلط سوچ دی. مرګ کې دې شي په جهاد کې او کې دې شي په خپل طلای کې مړ شي. لکه دغه ته وګوره خالد بن الولید رضی الله عنه چې کله دغه ځن کدنو جوړلې ملګرو ته وی ابو سليمان ټول جاړي ته خوري جنگونه کړی د الله لپاره. ناغه ته ما اتیا جنگونه د الله لپاره کړی دي. روایت کې سل جنگونه د الله لپاره کړی او دا کمیس اوچت کو د املان او د خېټې نه نو دغه په بدن کې روح زینو
ټول بدن دغه په تورو په غشو په کانو په هر څه لګېدلی و، په هر ځای ډوغل و، هر ځای سیل خپه وي په دې مچې بیا پاکه خپله تولۍ کې مرمه او هغه څه چې ما غوښتو هغه ماته میلاو نه شو. نو ګوره که مرګ چېرته د جهاد په میدان کې وی نو څوک مړ شوی خالد بن الولید رضی الله عنه، خو بیا هم هغه ته هغه مرګ میلاو شو په کوم ځای کې؟ مرګ ورته میلاو شو په تولۍ کې. او دلته تاسو ته یو ناشنا فایده ذکر کړم. د ډېرو خلکو دا سوچ دی چې ښکلی مرګ هغه دی چې انسان په یو عبادت باندې مړ شي او دغه سوال کوي الله ته چې الله مرګ راولي چې زه په سجده یم، مرګ راولي چې زه په عبادت کې، مرګ راولي چې زه په مانځه کې. خو زه راته دا خبره وکړم لازم نه ده چې ښه خاتمه به هغه چې ته به یو عبادت کوې او په هغې کې به مړ کېږي. کنې داسې خو پیغمبر په عبادت په دوران کې نه دی مړه، که مړ دی نه دی مړه. په دغه ټیم کې پیغمبر کم عبادت کو چې کله ته ساه ووته، ابوبکر صدیق رضی الله عنه کم عبادت کو چې هغه نه ساه ووته. مرګ ښه مرګ هغه دی چې په تا باندې راشي او ستا ایمان په الله باندې مضبوط وي. اگر که ته په تولۍ کې او اگر که ته په خپل دکان کې او اگر که ته د بچو په منځ کې، خو چې ایمان دی په الله باندې صحیح ایمان مضبوطی او برابري، عقیده دی د توحیدی د پیغمبر په لار مضبوطی، دې ته ښه خاتمه ویل کېږي. لازم نه ده چې ښه خاتمه به دی چې یو سړی د عبادت په دوران کې مړ شي. او ډېره ښه خبره چې یو سړی د عبادت په دوران کې مړ شي. خو دا کوم چې په کور کې مړ کېږي په ده باندې دا فتوا موږ نشو ورکولی چې د خاتمه څه وه، خاتمه یې د خراب و یا ورانه وه. نه، که داسې کېږي بیا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم دغه خاتمه نه ده میلاو شي چې عبادت په دوران کې مړ شي، یا ابوبکر صدیق یا داسې نور ډېر صحابه کرام دي. الغرض خبره مې دې پورې راواغسته چې د منافقانو دا ذهن و چې دا مرګ په کوم ځای کې دی؟ دا مرګ په جهاد کې دی. الله سبحانه وتعالی د هغوی په دې خبره باندې رد وکړو چې نه. بیا پکې الله یو قانون بیان کړی په دغه ایتونو کې په سورة العمران کې إن ينصركم الله فلا غالب لكم. که چېرته الله ستاسو مرسته وکړي نو په تاسو باندې څوک نشي زور ورکېدی. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. او که چېرته الله هم پرېږدي نو داسې څوک نشته چې تاسو سره مرسته وکړي. هم په دغه ایتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره هم کړې ده لقد من الله على المؤمنين. یقینا الله وی مؤمنانو له ډېر لوی نعمتونه ورکړي دي. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله وی دوی ته پیغمبر لېږلی دی، د دوی په شان انسان دوی ته لېږلی دی، هغه دوی ته د قرآن آیتونه واضحه کړي دي، دوی یې د بدو اخلاقو نه پاک کړي دي، دوی ته قرآن او حدیث بیان کړي دي. الله وی ډېر اوچت نعمت ما مؤمنانو له ورکړی دی او دې کې څه شک نشته چې د اوچت نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي؟ مؤمنانو له ورکړي. همدغه ایتونه کې الله څه وایي؟ أولما أصابتكم مصيبة. الله وی کله چې تاسو ته در ورسېدو مصیبت هغه چې کوم په دې جنګ کې راغی دا سخت، قد أصبتم مثليها. تاسو د دې د چند مصیبت او تکلیف ورکړی د بدر په غزا کې چاته؟ مشرکان. سوال دا دی غټ سوال، واقع سوال الله ذکر کړی په قرآن کې. د دې جنگ نه بعد چې غټ سوال ذهن ته راځي هغه هم دا دی قلتم أن هذا. یالله ولې د مؤمنانو ته دا خساره، ولې د تاوان د هغوی په برخه کې چې د هغوی نه اویا کسان شهیدان کېږي، ولې هغوی ته دا غم، ولې پیغمبر ته دا زخمونه، او ولې ډېر سوال دی. لنډ جواب الله کړی دی قل ورته ووایه هو من عند انفسکم. دا ستاسو د خپلو ځانونو د لاسه، لوی ستاسو کار دی. یعنې الله خو ولقد صدقکم الله وعده، الله لوز خپل څه پوره کړی و، خبره بالکل د مؤمنانو په لاس کې. خو چې کله مؤمنانو نافرمانی وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو جنگ په بل طرف باندې بدل شو. نو که څوک سوال وکړي صحابه کرامو کې چې ولې قل هو من عند انفسکم، ستاسو د لاسه
تاسو کې کمی راغلی او هغه کمی سو د پیغمبر خبره نه ومنلې هغه څلوېښت کسان او دې کې دوه فائدې اولنۍ صحابه کرام د ګناهونو نه پاک نه دي صحابه کرام د ګناهونو نه پاک نه دي عصمت د ګناهونو نه هغه صرف د چا دپاره دی هغه د پیغمبرانو دپاره دی او کمال پوره یو څوک دی الله دی کمال صرف د الله دپاره دی او د ګناهونو نه پاکوالی د چا دپاره دی پیغمبرانو دپاره دی صحابه کرامو کې هم داسې صحابه کرام وو چې هغوی نه ګناهونه شوي دي خو الله بخلي دي د هغوی د ګناهونو هغه خبره الله ختمه کړې ده لقد رضي الله عن المؤمنین الله وایي دغه مؤمنان نه زه راضي یم نو د هغوی خبره ختمه شوې ده خو دومره ده چې ګناهونه ترې شوي دي او یا د هغوی دا خبره دې د لاسه ختمه شوې ده چې ګناهونه ترې شوي دي خو هغه عبادتونه د دې ګناهونو نه ډېر زیات دي نو هغه عبادتونو کې د دوی هغه ګناهونه ورک شو لکه اوس دا کومه قرباني چې دوی ورکړې د احد په دې غزا کې نو آیا په دغه قرباني باندې موږ د دوی دا خبره نشو ماف کولی چې د څلوېښت کسان د غر نه راکوز شوي دي ماف کولی شو که نشو څه ووایم چې انسان ماف کړي نه ډېره ګرانه ده ما نن یو واقعه ولیده او ډېر سخي متاثره کړه نن د جمعې د ماویزه نه بعد یو کس زما خواله راغی مخکې نه ورسره دوا سلام و هغه څه په مشکل کې نښتی دی څه د پیسو مسله وه او څه د کاروبار د هغه ما ته خپله ټوله قیسه وکړه بیا وایي دا کسان ما نه پرېږدي تنګول کوي او زه دوی را جمع کوم زه به ورته خپله خبره وکړم بیا که تاسو ورته د الله لپاره نصیحت وکړئ چې لږ صبر وکړئ ما ولې سر نه ځم په قربان در سره ځم ځکه زه غواړم چې چېرته یو ځای کې دوه مؤمنان د یو بل سره لږ خوشحاله ژوند تېر کړي او مؤمن ته مشکل اسان شي زه لاړم هغه کسانو ته نصیحت خبره یو چغې والي بل چغې والي زما پلانې شی زما پیسې څه به کېږي کوم ځای کې به ملوي دوه خبرې زما مخې ته ودرېدې په هغه ټایم کې والله لازم د مخې نه مې نه ځي دا دوه خبرې او دغې دلاسه مې طبیعت د هغه وخت نه خراب دی یوه چې الله څومره کریم او مهربانه رب دی زمونږ د دې دومره ګناهونو باوجود مونږه بخي مونږ څه نه دي کړي د هغه نعمتونه دي په مونږ یې خورو او د هغه نافرماني کوو او بیا راته هم ګناه بخي که توبه وباسو نو د انسانان دي ګوره بخي دي نه یو دې هم نه بخي د انسانان دي نه بخي ګوره یو د یو طرفه چغه بل طرفه چغه مخامخ ورته یو بېوسه انسان ولاړ دی خو نه یې بخي نه یې بخي قطعا نه بخي وګوره د دې انسانانو رب ته چې څومره زورور باچا دی او څومره طاقتور باچا دی څومره اوچت شان او ذات والا دی چې ته صرف توبه وباسې معمولي ورته کې هغه هر څه درته معاف کړي هر څه درته معاف کړي دا ابو سفیان چې کوم د پیغمبر په مقابله کې د توبه ویستې او که نه ویستې وه الله چېرته بوللی جنت ته بولي هر څه ورته معاف کړي دي هر څه ورته معاف کړي دي ځکه بعض روایتونو کې داسې راځي وایي د آدم بچې څه بې وفا دي کوم مال چې ول الله ورکړی دی هغې کې ته الله صبرخه وغوښتم د دې نورو دپاره د نورو مؤمنانو دپاره ور یې نه کړه بخاري وکړو او کومې اوبه چې ول الله ورکړي دي دریابونه ول الله ورکړي دي سیندونه ولې چینې الله ته د سترګو د دې اوښکو یوه قطره وغوښته چې جاړه زما د یاري نه دغه یوه قطره م ورنه کړه حالانکې د هر څه دي د چا د الله نو یو خبره زما دا مخې ته راله چېرې الله دې د انسانانو په لاس مه ورکوو نه دي بخي معاف کوي دې نه دا خو کریم مهربانه رب دی د شپې ورته ودرېږه لږ وجاړه لږ په صدق او په اخلاص سره توبه وباسه بس الله وبخي دویمه خبره مې مخې ته دا راله ما چې کله دا حالات ولیدو یو چغې بل داسې نه چې دیز نه چغې دیز ما چې د قیامت په ورځ وګوره د الله په محکمې کې څه حال دي چې کله یو کس الله ته را مخامخ شي او هغه ټول کسان را جمع کړي شي چې د چا نه مالونه وهلي دي او د چا یې غیبت کړی دی او څوک یې وهلی دی او څوک یې ټکولی دی او څوک یې قتل کړی دی او څوک یې شرمولی دی او څوک یې بېعزته کړی دی او دا ټول ولاړې په دغه ځای کې او دقې شان چغې والی کېږي یا الله زما پلانې حق قبلو یا الله زما پلانې حق او دې دقې شان ولاړې یې سره دی څه به کوو موږ د قیامت په ورځ چې کله دا خلک را جمع شي او زموږ نه خپل حقونه غواړي
او وخت کې وسکو دا دوه خبرې ماته مخې ته راغلي په هغه ټیم کې اسی خبر مې دی پر رواغسته چې الله خدا صحابه کرام بخلي دي نو بیا موږ څوک چې خبرې وکړو ځکه چې دا غوینه دومره نیک اعمال شي چې هغه ګناهونه به بالکل ورک شي نو دینه دا ثابت شو چې صحابه کرامو نه ګناهونه شوي دي او هغه هم دي انسانانو زموږ په شان ګناهونه تیم شوي دي او نیکیان یې کړي دي خو فرق موږ هغو کې دا دی چې د پیغمبر صحبت ورته میلاو شوی دی دغه صحبت د لاسه او د هغوی دغه قربانیانو او د هغوی د اوچت ایمان د لاسه الله وایي بخلي دي ټول او الله د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي دویمه خبره په دې کې هغه ده صحابه کرامو خبره ونه منله صرف دا چې د غر نه راکوش بس وړه خبره وړه کې غټه ده وړه ده د ویلي چې زموږ مذهب جدا دی او سره جدا دی د ویلي چې حدیث نه منو یا د ویلي چې د زما په مذهب کې نشتی نه یا د ویلي چې خواهشات یا بل شی نه بلکې هغه عقل استعمال کو چې دغه غنیمت ته د مؤمنان دي هغه مشرکان دي تختی هغه دغه زنانو پندې مخکاره شوي پړکی ښکار شو منډې کړې نو نور به کې پاتې شي اوسې چې کوزي جنگ ختم شو په دې باندې غوړه کوشي دي خو بیا د دینه فرمانی دراسه جنگ ګټلې شوی جنگ په بل طرف شو نو چې وسره ټول ژوند د پیغمبر خلاف تیری د صحابه د صحابه کرام څومره اوچت انسانان دي یو خو دې ته کوم ګوري چې انسانانو اوچت انسانان دي د هغه اوچتو انسانانو نه معمولی نه فرمانی وشوه ګټلې شوی جنگ په بل طرف وړي نو چې د ګناونو یو ګډه راولېږي په 14مه صدۍ کې د پیغمبر خبره نه مني د پیغمبر په حدیثونو عمل نه کوي د پیغمبر نافرمانیانه کوي شکل دغه په شکل نه جوړي لباس دغه په لباس نه دی ناست پاسته دغه په طریقه نه ده غم خادي دغه په طریقه نه ده د به کوم ځنه کامیاب شي توصیمات وګورئ چې دغه اوچت انسانان په دې معمولی نافرمانی کې واقع شو ګټلې شوی جنگ به بدلیږي نو چې د ګناونو یو دکی انسان د پیغمبر نافرمانی نه کوي د په ژوند کې و برکت ته کم ځای نه راشي او په کوم ځای کې الله دې سره مرسته وکړي راشي ډېر ته پوس کې ولې نن سبا د مؤمنان وي کمزوري دي پلاني ملک ته وګورو پلاني ته وګورو پلاني ته دام و دې پلاني ملک ورته وګورو چې پیغمبر په طریقه دی او کنه دي ته خدام وګوره کنه ورشه ته وګوره د پلاني ملک ولا سحال نه عقیده دغه ولټوه الله پیژني کنه پیژني ته وګوره چې هغه د پیغمبر سره ست طریقه روانه ده پیغمبر نوم نه پیژني نو څنګه بلل دي یو قوم رسته کوي چې هغه د پیغمبر نوم نه پیژني پیغمبر سیرت نه پیژني عمل خلا پرې ده هغه الله نه پیژني توحید نه پیژني د کوم ځای به الله مرسته راشي په دې کې د موږ ته جواب هم ملاو شو چې ول پلانیزي کو مؤمنانو ظلم روان دي جواب هغه ده چې ظلم د دې له سره روان دي چې موږ دغه پیغمبر لار هغه پرې خو دي او د خولي خبره یاد ساتي خولي خبره چې هغه مؤمنان چې الله ته راضي دي او د الله نه راضي دي دغه نه معمولی نه فرمانی وشو او غنا فرمانی دي شو چې هغه کو ته چیرې جنگ ختم شوی الله دغه نه ګټلې شوی جنگ واغست نو چې موته د پیغمبر نه فرمانی کو او دلیل څه دی زما په مذهب کې نشته او ستا مذهب جدا او زما مولا جدا او ستا کتاب جدا زما جدا موږ بل له سو بخ موږ به سره حموک په دې ځبان دی د خپل مبارک درس ختم کو بعد چې کوم آیتونه پاتې دغه ان شاء الله پر روان درس کې پوره کو او بعض دروس او عبرتونه اگر که درسونه او عبرتونه ډیر دي په دې غزا کې هغه به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو به دغه نه بعد چې کوم سیرت ته هغه به د الله په توفیق سره پوره کو الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د عمل کول او الله سبحانه وتعالى دې موږ داغه په طریقه باندې ژوندۍ ساتي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ د پیغمبر په طریقه او په توحید باندې مضبوط یو الله سبحانه وتعالى زمونږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې وکي او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته داغه د لاس نه د حوض کوثر وبنصیب کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته د قیامت پر ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي او الله دې په جنت کې موږ ټول ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاونډي توب حاصل کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.